کارت جوړولو طریقه ته د ما په ایم اس ورډ کې مکمل خبره کړې چې کارت جوړیږي نو ګورې وبګي لکه اوس په دې ځای کې ګوره دا یو جدا ریکټینګل دی دا خو جدا ریکټینګل دی او دا به کې چې کوم لیکلی شوي دي مطلب دا ټیکس باکس دي او سیمبلز دي دغه شان دي له پاسه ته چې وګورې که نه بل چې دا کوم مونږ ته ښکاري دا بیا 3D روټیشن شوی دی په دې خو ته پوه شوې که نه اوس زمونږ سره آیا دا به مونږ جوړو څنګه په دې کورل ډرا کې نو دې دپاره طریقه کار دی ریکټینګل به جوړې خو اوس په ریکټینګل داسې د ځانه نه جوړو چې یاره داسې راوکاږه جوړ شو که نه دې له به ښه د کارډ سیز ورکوو چې رول مې زمونږ سره کارډ څونه دی نو کارډ یاد ساته که نه نو دې دپاره به مونږ څه کوو سیز به لازمي ولې د سیز نه بغیر کورل ډرا دی د دې دپاره چې ته مطلب څه شی جوړې هغې له به د هغه شي مطابق سیز ورکړې نو په دې ځای کې ګوره دا شی چې دی که نه دې ته ویلی کېږي ویډ تو او دې ته ویلی کېږي هایټ تو هلته کې به ویډ او هایټ لیکل دلته نه دی لیکلی طریقه کار څه دی ویډ څه پکار دی نو د کارډ ویډ دی څونه 3.5 او هایټ یې څونه دی زموږ سره 2 دا زموږ سره ایګزیکټ دغه ته به سوچي کارډ خو دومره وړوکی شو نو وړوکی شو خو دا غټېږي داسې زوم یې که که نه غټ نه شو صحیح شو اوس په مونږ سټایل جوړو داسې دا کرف والا لینډ او داسې دا که نه نو دې کې خو دونه ګران څه خبرې نشته دغه کارډ دی دې له به داسې کلر ورکوي دې به شانتې نو دا داسې کلر راغی خو په دې کې ګوره دا بلو کلر دی بلو کې بیا زموږ سره مطلب هغه کمزوری لکه داسې بلیک طرف ته نږدې په دې بلو به داسې کلیک ونیسئ که نه دباو او بیا به دې موس وایي سړقېږي پرېږدی به یې نه چې پرېږدي خو بیا به ورځي ځل به کله دلته خوښې دې ځای کې نه او بیا به هغه پرېږدي نو بیا به ته هغه کلر داسې لګي صحیح ده دغه شان په دې کې دې اخر سر ته راشه دا اوس وګورو داسې دې کې دا قسمونه دي نه که داسې درته بیا کلر نه وي نو بر لاړ شئ بس دا تقریبا دې سره ایکول دی که ایکول نه نو بیا به دې ځای کې به راځي ډبل به کلیک کې د ډبل کلیکینګ نه پس چې دی که نه د هغې نه پس به بیا دې ځای کې ته ځان له مطلب څه کې ځان له به جوړی هلته بره ګوره دې ځای کې ته ګوره که نه ښکاري یعنې اوکې که هغه شانتې لږ میچینګ وکړو که نه دا طریقه کار دی اوس په مونږه په دې کې دغه شانتې کرف څنګه جوړو د دې نه به کاپي څنګه اخلو د دې نه به کاپي مونږ په داسې طریقه اخلو که نه چې دلته به داسې کلیک په دې دباو نیولی بهر بیا راوباسې رایټ په کلیک کې نو زه اوس غلط شوم دا غلطي به اوس ګوره کلیک په مخ کې نه پرېږدي که د کلیک مخ کې پرېښودو بیا دې رایټ لګو نو دی بیا کاپي نه وباسي څه به کې کلیک په دې نیولی او رایټ په داسې ووهي نو دی خو اوس بیا کار نه کوي اوس به څه کوي اوس به څه کوي اوس دا یاد ساته چې دی اوس کار ولې نه کوي نو اکثر بعضې ټایم کې دی چې دی که نه دماغ یې کار نه کوي اوس ګورئ کار نه کوي دا طریقه هم دقه ده د کاپي چې رایټ به کلیک کړي خبره کاپي به واخلي خو زما د کې ماوس پر رایټ د سره کار نه کوي پوه شوې اوس کار شروع کړي نه اوس یې کار شروع نو دا مسله څه ده د ماوس ته نو د ماوس کله چې د ماوس مسلې دا به هم ګوري که نه اوس وخت کې چې څه کوي ښه اوس صحیح شو که نه وشو دې له به داسې کلر ورکړي نو داسې کلر به دې له څنګه ورکړي نو دلته کې راشه په دې باندې کلیک دباو ونیسه او دې ته اوس ګوره دلته داسې کلر لږ راغی صحیح شو داسې که په دې کې داسې نه پیدا کېدو نو بیا به څه کوي بیا به دې ځای ته ځي ډبل به کلیک کړي او دغه شان کلر جوړول غواړي نو دا لږ داسې ولا برابر کا دې ځای کې نو ته اوس ګوره دې کلر ته ګوره ها تقریبا لږ ډېر میچینګ به کوي اوس هوبهو داسې کله چې ته ګورې ډېر مشکلېږي او داسې کلر به ګوري څنګه نو ویډیو اوږدېږي بیا که نه بیا به د مسله جوړوي نو انشاءالله داسې کلر جوړولو طریقه هغه درته بیا زه وښیم په بل موقع کې به درته داسې هم وښیم چې داسې هوبهو کلر به څنګه جوړوي صحیح ده د دې بیا به هوبهو څنګه جوړوي خو راځه مړی اوس یې درته ښیم بیا به وایي چې انسان د مرګ د ژوند څه بدلېږي په دې ځای کې ګوره کېده دا زموږ سره دلته یو لیکلی دی آی ډراپر چې کله ته په دې ځای کې ډبل کلیک کړي که نه او دلته دا کلیک کړي دغه شان کلر راغی که رانغی په دغې کورډرا کې دا فیچر نشته په غټو کې شته په دې کې نشته اوس په دې ځای کې ګوره دا د آر جی بي به وګوره آر جی بي دا دی آر جی بي 238 او 37 238 دا د دې کلر
خپل کوډ دی 278 په دې 278 نو 278 بیا 37 صحیح شو عدالت کې څه دی 278 د 278 نه راځي نو ګوره کې دې شي زه غلط یم دلته 238 ودې دو مولسه مای مولسه بجړی د کوم مولسه بجړی د کوم هغه کلر راغی ګرانه صحیح شو نو دا مې د طریقه خوله د شي دا بل کلر چې پیدا کې دا وي د دې هم د سیم کار دی د آی ډراپر راوخ لکلی کېګا د دې مونږ چې جوړ کړو د دې کې جوړ کړو غره دي نو د دې ایگزیکټ دغه سره 17 27 36 17 27 36 ګوره ها 17 27 36 ګوره 17 27 مونږ پسې پيو کې غره چی نه نو 36 نو دلته کې 36 کلو بالکل هو به اقا شي جوړ شي بیا دا زموږ سره څه شو د کلر طریقه شو ان شاء الله په کوروډا کې دا امیسور کې دا روان دي وشو جی اوس په دغه کرب څنګه جوړه د کرب جوړو طریقه دار چې به په دې لپاسه کې دي او شارټ کټ کیز دغه ورنه باندې سلیکټ کی ای بو وهي جبره صحیح نشو سی بو وهي یو بل ته وهي ای مطلب میډیم سی مطلب سنټر یا سی میډیم ای سنټر صحیح شارټ کټ کی ای او سی بس ها نو نه کنټرول به کې نه و دې کې بچوږي شیپ ټول برا اخلي شیپ ټول رائټ پر کلیک کی کنورټ ټو کرب په وهي نو ایډیټ پوینټ بدل شي بیا بسوږي دا پوینټ نه دی دا پوینټ به د سیدل ته کې تر راکاږي د هغې نه پس په بیا په دې کې ګوره دلته کې کرب وي ټو کرب او په دې ځای کې هم ټو کرب وي بس وکړي داسې راغی که رانغی یعنې راغی که رانغی اړو به کې محنت ونه شو که نه محنت به کو شو مطلب ډېر به کې ونه شو که نه په دې کرب کې درته دا ډایرکټ راغی نه نو دا طریقه کار دی جوړ شو دینه په دې ټول آوټلاین بس کې نن به کی نو رائټ پر کلیک کې په دې باندې نن شو دا د دې کارت هغه ډیزاین شو اوس په دې کارت کې دا ډیزاینینګ څنګه جوړیږي نو دا خو پولیګانل ټول په دې ځکه پولیګان ماته ته ویلو کنه او په دې ځکه بودی لوسو ګوري 1 2 3 4 5 6 نو 6 دې کړای دی پولیګان ته په بدل کې دې ځکه سره پولیګان نو دا دې کنه دی کنټرول بونی سي دی بیا بالکل سنټر باندې برابرۍ نه راوخله په دې ځکه کېک دا او وړوکی به کې دي سي کنټرول نو شپ په ذریعہ سره به وړوکی کې ښه دغه شان اوس پیسو کې اوس په بدی کې دغه شانتي په منځ کې بل کاپی وباسي خو سبا کې کاپی وستو طریقه در شپ دی نیولې وړوکی به کې په منځ بورډ کې شي او رائټ په کلیک کې کاپی وځي ا دې له تک سپین کلر سره د آوټلاین ورکې او دې له وسو کې دایو دې له آوټلاین ډبل کې آوټلاین بو لول سپین کې بیا به یې ډبل کې نو ډبل کې کم ځای کې ډبل آوټلاین به کم ځای ډبل او شابکنا اور دې اجو څنګه شابونه اسی ګردن ته ما کتل له سم کتل دایني آوټلاین ټول دې ځکه نه به دې ډبل کې نو ډیر باندې ډبل خالص ته چې چون خالي ورته ګوره ماوس هم پورا ډبل کو ها دا به خيوړ کې شو واستوي چې را دي کې خو زما د طبيعت نشته دا پین به وਹੀ دې ځکه نه ګور واست دلته ګوس 2 دی کنه جو 2.5 نو دا 2.5 چې دی کنه دا به لګ ډبل شو کنه او که تاسو وی چې دا کومړو سم نورم ډبل لګوړي چې دا غي طریقه سره 2.5 2.4 نو 3 کا بس 3 کا جو ان شاء الله تیر هم نه لګا دي جو بچار به کو زمون کار سره 4 کا چارم کافي صحیح نه ده جو 5 کا کسنګا یو ځکه دا دوباره تل چې دی کنه دا ستاسو لپاره دغه کار مطلب یو قسم لسکیږي بار او نو اوس به دي 8 ډاری کې نه 8 خو به ډیر غټه کنه نو اوس بدلته کې سو کو مونږ بدا چی دا صحیح شو سي او بل بسو کو دا لاندې نه چې دی کنه دا وبسي لګوټي مونږه په شپ په ذریعہ سره دي راغټ کو برابر نشو اته ډیر وکړي نو بس دا به سړو کې کنه ګور ټول په جمع ورو کې ها لکه زوم کې دي سي صحیح نشو تاو خوده څنګه بس ته کنه پس کې هغه ته ور هغه دسته
دا ستا دماغ کار نه کوي صحیح دی ښه دې ته وګوره که نه دې ځای کې ته وګوره او دې ځای ته وګوره دې ځای کې ته وګوره دې ځای ته صحیح نه دی کارډ الټه پروت دی کارډ الټه پروت دی خدای بنده مونږ سره به دغه کې وشو لاندې به نوم لیکي نو دا ټیکسټ ټول به راواخلي او داسې به کلیک کړي او دلته بولي کې کمپني نیم که نه نو کمپني نیم هلته کې هغه ته کمپني نیم ورکړه نو ته مثال په طور باندې 100 ورکړه بس ته هم کمپني نیم ورکړه دا خو هسې مونږ صرف دغه کوو که نه کمپني نیم او زما لیکل چې نه ښکاري ته ما ویلو چې مونږ ایریل د لاسه زمونږ نه دلته کې ایریل چې وکړي که نه دی بیا صحیح شي نوې طریقه پکې دونه رانغله خو بیا هم راغله اوس په د دې لیکلو کې ګوره دا طریقه ده چې زمونږ سره مثال په طور باندې په دې کې اپر کیس لوور کیس دا به کوم ځای نه کېږي نو زی به بیټ میپ ساري ټیکسټ باکس یعنې ټیکسټ ته او په ټیکسټ کې به چینج کیس ته ځي او په چینج کیس کې به اپر وهي دا به څه شي ټول دغه شو غټ وایټ کلر آوټلاین هم وایټ ځکه چې دا لږ برابر راشي دا او په دې ځای کې بس دغه څه وکړي لږ بیا رازوم کړي او ځان له بیا داسې وړوکی کړي او په دې ځای کې باندې به یې کېږدي وړوکی کې څنګه څه خبره ده جوړول یې ګران دي وړوکی کول خو اسان دي صحیح جاني صحیح شو جی دا یو دا اوس د ګوډه خوس کې دی مست کوي صحیح شو جی دا اوس د دې یو کاټ کار شو په دغه طریقې باندې به دا باقی لیکلی نو دا هم مطلب داسې راواخله په دې ځای کې باندې رایټ کلیک کا کاپي به دې نه داسې نه اخیستی کېږي یاد بسې دې مې کنټرول سی کنټرول وی اخلي دا لیکلی که نه لیکل نه داسې نه اخیستی کېږي په دې ځای کې هم کمپني نیم شو که نه شو صحیح شو که نه هلته کې جان سمیت لیکلی که نه نو ته به دلته کې څه ولیکې دا مړه خپل نوم ولیکه برهان نور ته مې انټر مونږ کړو به پېژنو نوم به مونږ د بل لګو ستا نه وي که نه راځي ونه شو خپل نوم لګوه ښه خپل ځان نه بل څه خوږ شتی که نشتی ته به راځې او دلته اوس څه لیکلی دی ګرافیک ډیزاینر نو موږ هم ګرافیک ډیزاینر یو جوړول ګران دي که نه جوړول پکې موږ وکړو کاپي واخیستې شوه ګرافیک نو موږ ورته څه لیکو ګرافیک ډیزاینر سپیلنګ کې غلطي رایټ په کلیک کې بیا به څه کې دې ورډ ډیزایر دا نو ښه ډیزاینر دا دی نه دا به ورکې ښه سپیلنګ بیا به څه کې لاړ به شي ټیکسټ ته چینج کیس ته اپر کیس ته دی نه بس دا کنټرول اے مې نه وویل نو مطلب صرف سیمپل یې وشو کنټرول اے جو ټول لالو په دې ځای کې بس ایریل راواخلي خو ساده مطلب نری نه او بیا به څه وکړي داسې به یې لږ وړوکی کړي په دې کې بیا یو آپشن دی په دې کې زموږ سره خو شاید چې هغه په دې کې په دې غټو کوروټرګانو کې خو شته خو په دې کې راته ښکاري چې مطلب داسې ځکه ما لا تر اوسه پورې ونه لیدو که نه نو د الله نه امید ساتم چې نه به یې به پکې یي به پکې خامخا انشاءالله یي به پکې لازمي هغې ته مونږ کرکټر سپیسینګ وایو کرکټر سپیسینګ نو د هر یو په دې کرکټر په منځ کې سپیسینګ راځي نو دا نه دی دا خو زموږ سره څه شو شپ شو پی ټي سایز شو غالبا دا وګورو دا څه دا دی وایي که نه ونې ورک په تپوس معلوم شو صحیح شو که نه د دې کرکټر د دې هر دغه باندې په منځ کې کرکټر په منځ کې سپیسینګ د دې ځای نه سیوا کېږي صحیح شو که نه نو دې ته دا به کې په علم کې دا اوس ګوره په نورو سافټویرو کې مال راځي هلته مال راځي نو دلته کې زه وګرځېدم د هغې راتلو په وجه زه دلته وګرځېدم نو ما زده نه شو خو که ماله نه راتلی نو بیا خو زه نه شم ګرځېدی که نه نو دقه شان به ته هم کوشش کې چې په کوم شي باندې مثال په طور باندې ستا ذهن کار نه کوي که نه نو په هغې پسې خو مه ګرځه خو چې په کوم شي دې ذهن کار کوي نو بیا څه کوه بیا پسې ګرځه اوس په دې ځای کې څه دي سیمبلز دي نه آیا دا سیمبلز به هم په کوروټا کې نه دي کړي او په دغه کې کړي دي نو دا سیمبلز هم دغه طریقه د ټیکسټ ته ولاړ شي د لیکلی انسر کرکټر
او په دې کریکټر کې بدلته کې ځان سو وینډینګ یاد دي شي وینډینګ یاد دي شي او په دې ځای کې کوډ پیج کیس نه دي دا کوډ پیجز دا به بالکل اولنی سر ته آل کریکټر وایي بیا برش او د دې طریقه سره خبرې دوه طریقې دي که زه خو لول هغه وګورم کنه چې مونږه مطلب کور کنه نه دا کور شریف نه دا به راوخلو چې به کېږي کور راغی کنه نه دا اوس بالکل کلر ولدي چې نور کا ښکار شو کنه شو سپین کلر ولور کا ښکار شو کنه شو دا چې وړو کې ګران نه کا آسان دی آسان په دغه ځای کې کېږي شیفت مزري باندې وړي څنګه شیفت په نه خیر دا کور را دي کې دونه فرق نه کوي اوس په دې ځای کې ګوره دا چې ما راوړو کنه په دې کې صرف او صرف دا کار دی چې دا کور نه دی د دې نه دې طرف ته چې دی نو یو قسم لک کلر ورکو خو دا شاته ځای چې دی دا زموږ سره کلر نه دی نو په دې کې بیا زموږ سره کوټي اوس کې مسله جوړېږي نو اوس په دې کې ګوره ما دا راغسته او ګدا مې راغسته کورو هغه لاندې راځي څومره بس دغه لاندې نه بس دا مې راغسته ته دا له پاسه وګوره کېدی چې داسې وي ښه دا هم داسې دی نه بس دا اوس د دې نه علاوه مطلب دا دی چې دا به څنګه مونږه برابرو نو دې کې څه ګران کار نشته خو اوس په دې ټایم کې مطلب دا دی چې په دې کوروډرا کې لږ ګران دی ځکه د په شیپ جوړه غټه وایي او په بل کوروډرا کې لږ چې دی نو هغه آسان دی لکه داسې ریکټینګل به داسې جوړ کړي که نه داسې ریکټینګل به جوړ کړي داسې دې ځای پورې ګوره تاسو جوړ شو شیپ ټول ته بلاړ شي شیپ ټول به کنورټ ټو کرف کې کنورټ ټو کرف نو بیا سو کې دا لاین باندې دا په دې سر باندې چې کېک دی او دا لاین به په دې سر باندې کېک دی او په دې باندې رائټ کلیک 8 پوینټ بو وهي او سیده به دې څه بوزي کنورټ ټو کرف په نوې ښه هغه بیا خو ته پته دي کنورټ ټو کرف څه کار کوي هغه بیا هر څه ګډ وډ کوي که نه کوي صحیح شو په دې ځای کې به بل لاین کې دی یا د دې لپاره د زه یو سیمپل طریقه ښیم ټولز مطلب دا دی چې ټولز پکې وپېژندلی شي نو خو به بیزر ټول دی یاد شي بیزر ټول مونږ په کوم ځای کړو په دې ځای کې نه دا د دې قسم کارونه دپاره په دې نوډې کې ده 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 په دې په ټول ګوټونو یک ده دا بیزر ټول دا کار کوي ښه ګوره دی په کوم ځای کې چې بیا مطلب دا دی چې مونږ یې دغه کوو که نه نو هغه به بیا مونږ ځان له په خپله کنورټ ټو کرف کوو دا به ګولۍ ده که نه چې کوم نیغ دی خو مطلب دا دی ډایرکټ کړس دی وباسه ګوره بس همداسې کوم ځای پورې رسېدي د دې ځای پورې راغلی د دې ځای کې نو سټارټ اخیستی که نه وشو چې دا اوس ګورئ هغه شی دې جوړ شو که جوړ نه شو اوس پکې صرف او صرف څه دي دې له به صرف آوټلاین دغه کې سره به کې چې دا د ښکاره شي نه او شیپ ټول به راخلي او دلته به څه وکړي کنورټ ټو کرف نه دلته کې راغونډې که داسې زوم دې کې خو سم زوم دی ښه دې نه یو پوینټ ډیلیټ کې ډیلیټ یې کړه دا یو پوینټ پکې اضافي دی که نه په دې دا پوینټ کلیک کړه ډیلیټ صحیح شو او دا پوینټ نه دی د دې سره دا دلته کې برابر که ګورو ته داسې دا پوینټ نه داسې دلته کې را نږدې کړه دې نه بس چې دی نو څه کړه ټو کرف دا به سموت که سموت خو نه ته پوهېږي که نه چې دا بیا بالکل ایکولي ښکلی مزداري یې نه داسې پوه شو چې دا پوینټ لږ ښکته کړه داسې دا زمونږ سره یو طرف کمپلیټ شو او دې طرف ته راشه دا ټولز زده کړو دا لازمي کار دی یا نه دی خو مطلب ټولز خو زده کول خو غواړي که نه اوس خو دې دپاره هم نه دي کړي چې بس دا به ختمو ټولز ختم خو دا ټول به زده کول غواړي ښه سموت کوه سموته ته ما هلته کې دا بار کړی دی چې سموت مطلب څه دی بیا بالکل د ګولایي برابر راځي ښه دلته کې اوس ګورئ په دې ځای کې څه دی تاو و که نه ټو کرف یې کړه تاوې کړي سي پوه شو دا پسې لږ راښکته کړي سي دا سموت که دې ځای کې ګوره ته سموت چې نو ګولایي ښکلې برابر شوه دا وشو دا اوس ما ولې وکړو د دې خو به هم څه وجه به وي که نه
دا ما دې دپاره وکړو که نه که زه اوس مثال په طور باندې دې شي له سپین کلر ورکړم دې له آوټلاین چې دي که نه هغه مطلب وایټ کلر کړم صحیح شو او دا یو چې دی دا یو دې له زه دغه شان کلر کړم کوم چې دې لګه نو لکه مطلب دې له زه بیخي نه نیکم یو له تور کلر داسې ورکړم دا کم چې د دې شاته دی د دې شاتني کلر چې کوم دی که نه هغه وله ورکړم نو دې ته به اوس غوږ شي ښه دا شی نه دی دا به اوس دا شی به په دې له پاسه کوو نو رایټ په کلیک کې به دې باندې آرډر ته به لاړ شي او ان فرنٹ آف ټیکسټ خو دې پېژندو که نه دلته به کلیک کړي نو اوس ګوره ښه تا به د دې اشاره دی یعنې اوس وګورئ کور ښکاره نه شو اوس په دې کې یو بل اپشن دی دا ټول سورې کول غواړي آر پار سورې کول غواړي سلیکشن به وکړي په دې ځای کې لیکلی دی زموږ سره ټریم یو ټریم دی نو ټریم ته اوس غوږ کېده دا د دې نه یو قسم له دغه واخیستو هغه شی ترې واخیستو کوم شکل او یو زموږ سره چې دی هغې ته ویلی کېږي انټرسیکټ دا نه دی یو دا دی او یو دې ته وایي سمپلیفای نو سمپلیفای او دا ټول اوس ګوره قسمونه دي یعنې دې له چې اوس ته سپین کلر کې نو شاته پکې سوری راغی که نه نو بس یې دا دې لرګه د دې کار ختم شو که نه اوس کور زموږ په کار وشو دا ټول ټولز دي انشاءالله مخې ته بیا هم را روان دي بیا هم را روان دا زه چې اوس کوم کار کوم دا خو لکه مطلب دا دی چې په های لیول دی دا زه چې اوس کوم لیږم که نه دا خو په های لیول کار دی لکه مطلب ستا د علم د اضافې دپاره که ته لږ لږ زده کړي که نه نو هم لوی شی په دې ځای کې به اوس وکړو ما چې د کوم شي نه ډیزاین دغه واخیستو کاپي دا صحیح نه ده ځکه چې دې کې ما هغه سپیسینګ کړی دی د دې نه به کاپي واخلو او واپس په لاړ شو دلته کې دا ایډرس دی که نه نو ګورئ منګوره سوات او فل سټاپ او د ټول نه لاړ به شو موږ به څه وکړو ساده ایریل مطلب دا چې زموږ سره به صحیح پیک ټول به راخلي ښه بیا ډایرکټ ګورئ ډایرکټ شو که نه او لاړ به شي دې دغه ته چینج کیس ته او لوور اپر دغه دا به یاد ساتي او وړوکی به کې دونه غټ نه که نه وړوکی دا اوس هم ګورئ موږ په زوم کې لګیا یو صحیح شو دغه شانتي په دې طریقو سره دا کېږي و دلته کې دا که موږ چې کوم دغه وکړو که نه ټیکسټ کې زموږ سره انسرټ کریکټر نو کریکټر کې زموږ سره ګوره به څه کوو وینډینګ ته به ځو اوس په دې کې دا ټول ټلیفانان ملیفانان او دا ټول هر څه په دې کې وو که نه وو اوس دې ځای کې به ټلیفونونه هم چېرته وي دا دي صحیح شوه دا راواخله په دې ځای کې کېده ټلیفون چې شو یې دومره غټ دی دې له به څه ورکړې دې له به سپین کلر ورکړې اوس دلته کې راوړه ښکاري که نه ښکاري او وړوکی کول غواړي دا هغه سم نه داسې وړوکی که وړوکی شو دلته کې راوړه یو پیر کلیک کا او داسې کوک کا ټلیفون کوږي که نه دا به کې د کانټیکټ نمبر شو دقې نه کاپي واخله دا څوک بار بار خو بیا ټیکس باکس یو دغه نه جوړېدا لیکلو دا بس رایټ کلیک کا دا کنټرول چې نیسم دا سیده راتلو دپاره نیسم ښه چې سیده دې د لاندې راکوشي لکه او رایټ به کلیک کې کاپي به واخلي داسې دا نمبر مې ولیکو صحیح شو نمبر راغی په دقې طریقې سره دا ټول به فیل کېږي د دې ځای په حساب باندې او دا به لږ ډېر سلیکشن وکړي لږ به دې خوا کې او دا ته ما ویلو که نه چې دا ټول ګروپ کا دا دواړه دې سلیکټ کا یو دی وایي لیفټ او رایټ یاد شي لیفټ ور نو لیفټ سره برابر شو که نه اوس دغه چې کله سلیکټ کېږي نو داسې چې ټول سلیکټ ټول سلیکټ کېږي او کله چې دې ځای کې شروع ولګي د لاندې نه نو بیا صرف دقه لیکل سلیکټ شو دا هم لیفټ کا ټول به د یو بل سره برابر شي بیا ټول کا کنټرول جی مطلب سره ګروپ کول دا ګروپ شو په دې طریقې سره دا کارت زموږ سره دا یو طریقه تیاره شو او دا بل سیټ چې تیارېږي دا څه ګران کار نه دی دقې نه کاپي واخله رایټ دې کلیک کو رایټ ما کلیک نه کو صحیح مطلب دا دی چې اوس راغی هغه سیټ راغی که نه څه دي خو صرف دغه شیز لګول دی دا کوم داسې ګران کار دی ګران دی د شاته سیټ راغی دا اوس غوږ کې دی داسې یو ریکټینګل بټ راکړي ریکټینګل به سټ راکړو خو یا ریکټینګل بټ راکړو پرېږده ګورئ دقه شی نه دی د دې نه به داسې وړوکی به کې رایټ به کلیک کې او دې له به هسې کلر ورکړو داسې چې ښکاري شي درته او شپ به دې نیولی نو دواړه طرفه را وړوکی کېږي که نه وړوکی شو او اوس په څه وکړې په دې ځای کې اوس ګوره به شیپ ټول به راواخلي که نه نو چې اوس ته دې ځای کې دا وړوکی کې نو دواړه ټول سیټ را وړوکی شو که نه اوس چې دلته کې ته دا لک کولاو کې که نه نو په دې ځای کې اوس غوږ کېده
اوس هم ټول وړوکی کېږي که نه خو چې کله تا لږ کولاو کو که نه دیزېږي نه دا لږ بند شو کولاو شو نو چې ته دا وړوکی کوې که نه ګوره ته اوس یو سیټ وړوکی کېږي که نه پوه شوې دا صحیح نه راوځي زما چې کوم دغه دی هغه نه کوي که نه زه چې کوم غواړم د هغې دپاره به زه یو ریکټینګل هسې جوړ کړم داسې او دې له به کلر داسې ورکړو لاړ به شو داسې کې د الله پسند کولاو دی که نه سوړو کې کېږي که نه یعنې په دې باندې ګوته کېږي داسې یعنې یعنې صحیح نه دی چې څنګه دی هغې له ورکړو که نه لکه دا 83 دی جو دی نه کنټرول سی او لاندې کنټرول وي نو بیا سو دا بار بار نه کوي دواړه یو شان شو که نه شو او په دې ځای کې داسې ور ولګوه او لږ یې داسې وړوکېږه صحیح شو او مطلب دا دی چې بیا نور ځان له که ایکول کې برابرۍ نو لږ وټې غټې که خیر چې بیا برابر راوځي او د دې نه بیا څه وکړه کنټرول نو دا یاد ساته هغه کلر به دې کلر کې فرق دی که نه نو دې ته به راشي دا آی ډراپر به راخلي دا به داسې کلیک کړي او بیا به لاړ شي په دې کې دننه به دا لوټه راواخلي هغه به په دې ځای کې کلیک کړي نو کلر راغی که رانغی و دقه طریقه ده د دې نه به کنټرول به دې نیولی سیده به لاړ شي نه او بیا به رایټ کلیک کړي او په دې ځای کې یو ورټیکلی دی یو هوریزنټل دا لاندېنی زم سره څه دی هوریزنټلي که ورټیکلي ورټیکلي نه دی ښه دا زم سره دا ورټیکل دی ښه دا هوریزنټل دی یعنې و دا به راشي دې ځای کې به یې داسې ځان له برابر کې کنټرول به دې نیولی برابر شو دا زموږ سره د دې دقه حصه شو او دقې نه کاپي واخلې دیونه او سیدې دلته کې راوړه په دې ځای باندې په سنټر په خپله راغې ونښتو او څه وکړه کنټرول جی به وایي ګروپ پشي او الریډي که تا کړی خو که د دې نه آی ډراپر راخلې په دې ځای کلیک کو او لاړې په دې ځای کې د مثال په طور بیا باکټ راواغستو او دې له دې داسې ورکړو نو دغه نه شو برابر نه شو نو دلته کې اوس لږ صبر ښه لاول دې له ورکړه بیا به دې له ورکړې بیا به دې له ورکړې نو اوس په پته ولګي که نه لږ به زوم وکړي کنټرول یو ان ګروپ ټول به ان ګروپ نه وباسي دا به اوس لږ وړو کېږي نو دا یاد ساته که نه دا زموږ سره شیپ دی او دغه کم کلر چې وو که نه دا موږ آوټلاین له ورکول غواړي آوټلاین دپاره دا به کار دی او ما چې ورکړو نو ما دې شیپ له ورکړو که نه نو دې د لاسه زموږ سره څه وشو هغه ټول وشو که نه نو د دې دپاره به موږ څه وکړو ان ګروپ به ووهو دا جدا جدا شو د دې دا دننه کلر به ختم شي لاړ به کنټرول زیډ وو صحیح شو که نه مونږ له آوټلاین کلر به کار دی نو آوټلاین کلر به څه وکړو ان ګروپ به ما ګروپ کړو که نه دا به ووهي دلته به راشي په دې ځای کې به آوټلاین کلر ته لاړ شي آوټلاین کلر په دې ځای کې نه هم کېږي دې ځای کې نه هم کېږي او دلته کې راشي په دې ځای کې ګوره آخر سر کې ویلي کړی دی آوټلاین کلر ډایلاګ راغی که نه اوس ته دغه یاد شي دغه څه دلته کې بره څه دغه دی سره 17 27 17 27 نه د دې هغه مړه 238 او لاندې دغه وګوره 73 نه 37 دا موږ سره څه شو هغه کلر شو ورغی که نه دغه کلر بیا دې نه هم په کار دی که نه خو دې له خو مطلب ډایرکټ دننه دی که نه نو دا خو لوټه راواخله او ورې که جو باسې موږ کاپي کړی دی جو هغه شی شو نو دا زموږ سره ګوره دا ټول به بیا دې سلیکټ کړي کنټرول جی به ووایي دا به ګروپ شي ګروپ دې دپاره چې بیا خوځېږي نه دا به هم کنټرول جی به ووایي ګروپ به شي دې نه بس به ټول سلیکټ کړي او لیفټ به ووایي لیفټ نو دواړه برابر شو که نه او دا بیا ډیلیټ کړي دې خو مطلب صرف آیډیا زموږ سره نو آیډیا راغله دا کټ جوړ شو اوس په دې کټ کې به شاید بیک ګراوند کلر دغه واچې مطلب ریکټینګل او دغه ریکټینګل چې دی که نه دې کې به داسې یو تصویر ور واچې دې دپاره چې لوکې ښه راوځي که نه نو دې له زه اوس تصویر راغلم کوم ځای نه د ډیسکټاپ نه نو ګوره اوپن ایکسپورټ امپورټ دې کې به امپورټ ښه امپورټ څه ته وایي راوړو ته وایي
صحیح شو ډیسکټاپ کې به تصویر وګوري په ډیسکټاپ کې یو تصویر به راخلي ته به صرف دې دپاره واچو چې مطلب زمونږ هغه د کارت اکوالټي ښه راوځي ها صحیح شوه دا د اوس ګوره ښه به دې کې دا تصویر مې راواخیستو دې ته دوی څنګه چللی ځان یې ډرا کوي ما داسې ډرا کوي ها صحیح شو دا ریکټینګل به ډیلیټ کړي ریکټینګل ساجت نشي تصویر مې راوړو په دې ځای کې باندې داسې کېږده دا اوس شاته نو دا به مخې ته راوړو نو رایټ به کلیک کړي آرډر ته به لاړ شي ټو پرنټ به ووایي نو ټو پرنټ نه هغې که را نه هغې و دلته کې راشه او سینډ ټو بیګ او برینګ ټو پرنټ او که نه هغه ټو وشو که نه هغه زړې خبرې دي دا به داسې وړو کېږي دا به سم داسې وړو کېږي او ټول به ګروپ کې او پی به ووایي نو دا به څه شي پیج کې به سینټر شي ښه اوس ته ګورې کارډ راغی اوس په دې کې نور هم ډېر کار کېږي خو بره خو ته وګوره که نه ټایم ته صحیح شو بس دا زموږ څه د کارډ چې څونه طریقې به دې کې وشوي که نه په دې کې زوړ کار هم ښه پوره وشو نوی کار پکې هم ښه پوره وشو په دې باندې به ته ښه پریکټس وکړي او ښه زیږونه به یاد کړي بیا به درنه زه اورم ورور مې وره ښه و دا جوړ شو اوس ته چې یاره دې دې سیو شي که نه چې بیا زه که سبا ورځې به کار کوم که نه نو بیا به پکې کار کولی شم کنټرول اس به ووایي دا خو زموږ سره هغه نارمل خبره ده مونږ چې کومه کوله به مونږ به څه ورکړه نیو کارډ صحیح شو سیو مې دا په دې نوم باندې سیو شو دې نه بل یو دغې هغې ته ویلی کېږي جی پی جي جی پی جي دې لپاره استعمالېږي چې مثال په طور باندې ته بیا څه وکړې خلکو ته یې لیږې لګه تصویر جی پی جي تصویر ته وایي نو ایکسپورټ به ووهې په ایکسپورټ کې بیا جی پی جي په خپل راغلی که نه راغلی که نه دې ځای کې به ځانه جے ورکړي جے ورکړې که نه جے په خپل راځي وینې لکه ما دا جی آی ایف ورکړو که نه جے مې اوس ورکړو ګورو ته یې په خپل راغی که نه په دې ځای کې به د کارډ بس ایکسپورټ بهږي بیا به لږ سات بس دا ډاکر راشي ریزولوشن به 1500 نه ورکړې ښه دا خو ما تمنیل دپاره وکړو دا غټ تصویر دی که نه نو ته به د 600 نه بس به بره نه ځې ښه کله لاړې بیا به ورته ناستې ورې ښه کمپیوټر چې سلوي بیا نه کوي دا خو ما لکه مطلب دا دی زموږ کمپیوټر ورته یې لکه ښه دی نو زر یې وکړو که نه که تا ورته وردې کړو که نه ناست پی ښه بیا و دغه تصویر چې دی که نه دا تصویر چې اوس ته لاړ شي نو مطلب دا دی زموږ سره په دې ځای کې زه خو به له ته مقرر ډیسکټاپ وغیره ما له دلته کې دا ځای مقرر کړی دی نو دا دی اوس موږ چې کوم کارډ راکړو که نه دا دی څنګه دی اوس موږ دا کار راکړو بدي وکړو هغه ما که بدي وکړي نو بیا صحیح شو دا دی د مکمل دا یو کارډ راغول په دې طریقې سره په کورر راګي موږ چې په کومه طریقه راغو ډیفاین کوو نو به دې زمانه خو پوهېږي دونه دماغ د چا لوی ټایم دی که نه 32 منټه یو خبره استاد 32 منټه دی